خبره دا ده چې میشتو چې په څه شی نصار سره خلوص کی. اول خبره دا ریاست او د دغه آیین په اتفاق رایې باندې نه دی جوړ شوی. په دغه آیین کې د ټولې قومي نه د ټولې قبیلې په دغه ملک کې هغه اتفاق شامل نه دی. دا په کثرت رایې باندې جوړ شوی دی. دا د پنجاب یا دلته د برطانیا په تاګ نه وروسته چې کوم نظام جوړ و، کوم خلک یې تیا ور حواله که د خپل مزاج د خپل سوچ مطابق خلک یې جوړ و، دا نظام یې صرف هغه ته حواله که. نور دا هغه سمراجي نظام دی. دا نظام ډانچه داس جوړه شوې ده چې کمیشتوس هر څه وکړي په دغو بیا د مدتو سره ظلم کیږي. دا طاقتور خلک د پاکستان جنرالونه او ورسره د پنجاب کوم تابع ریاست دی، دا د دوی تابع قانون دی. دا قانون کا ټیک دی که غلط دی، د ده دپاره ټیک دی، بس د ټول ملک پاره یې ټیک کړی دی. دا نظامي ډانچه چې د ریاست تو چې څوک پره د حکوم په دا ډانچه باندې سولینه نه وي کړي، یو نوی سوشل کانټریکټ هم منځته نه وي راوړی، یوه نوې د آیین او د اصول د قانون ډانچه منځته نه وي راوړی. تر هغه وخته پره و دا ځوانون دا د میژ مشرون دو ذلیلیږي ها، دو مړیږي ها، د دغه وساري نه پرې کېږي. دا د میژ ځوانونو د طالب په نومه استعمالیږي، بلو د ایجنټ په نومه استعمالیږي، څوکو د جرګې په نومه استعمالیږي. دا نظام غلط دی. د دغه ریاست قانون غلط دی. میژ د کیم قانون مطالبه کیږي نن میژ دته څه وایي دی درته یایي چې خو د توڼې نه مې د پولیس په نومه در باندې کټ کړی دی، د پاکستان عدالت ته مې وړی یې، د پاکستان په جیل کې یې. میژ یې اول په دغه نظام باندې اعتراض لري چې کله تر څو پوره دا نظام نه وي بدل شوی، دا نظام پر خلاف میژ باحیثیت قوم نه وي ویلوړ، تر هغه ورځې پورې دا ضلالت وي که میژ توس ډېر زنده‌باد مرده‌باد کی. نو د دغه ریاست تاګ د دغه ریاست سره هره وفا کړل، د دغه ریاست سره هر کښنوستی کړل. دا که پولیس کو، دا کابل کو، خو چې د دغه واړه قومینې سره تعلق لري، بیا که میژ دا قومي مشرون کو، خو چې د دغه سره تعلق لري. دا زه نن درته وایو چې په 15 کلونه بعد میژ توس بیا په درنګې جوړي. نن یې علي وزیر وړی دی، سبو و بل وري، بله ورځ بل وري، او دغه ضلالتو په میژ توس باندې تېرېږي. د دغه علاج دلته څه شی دی؟ دا د ټولې پښتانې بلوچ کشمیری ګلګتي دا بېشکه د ټولې مسله ده. او دا زه نن دوست ته یقین دهاني درکوم چې په دغه ملک کې چې کوم مزاحمتي سیاست روان شوی دی، په څه وخت نه بعدو د توس په مخ کې داسې څه ودرېمي چې دا په پنجاب روبدل ټول قومونه قبیلې وو په یوه مزاحمت سره راغونډېږي. د دغه سوچ راون دی، د دغه چارې راونې دي، بیا و هغه ځای ته ودرېمي. نو میژ غوټ یو وسیع سوچ دپاره په چار دو چې خپله مبارزه وکړي، خپل سوچ وکړي. باقي په وطن کې امن و امان دی. زه ډېر نه درته پېژاخې چې ډېر قدرمن مشرون نوستي په یوه خبره کړه، که دا جنګ کنټرول کول غواړئ، که دا جنګ د خپل وطن نه ورکول غواړئ، قسم دی چې نه پارلیمان ورکول غواړي فیصله د کړېدو، نه د ده په عدالت کې دا زور شته چې د موتونیا لرې کړو، نه د مو د تو په سیاست کې ازور پوته شوی دی په پټۍ کې چې دی دا وکړو. ولې ډانچه یې داس جوړه دو چې ورته فیصله په کثرت رایې شي، د ډېر خلک په ووټ شي، او ډېر خلک 15% چې کوم دی په پارلیمان کې پنجابی نوستی چې هره فیصله یې ودرېمي بیا د ده منله شي. خو د وزیرستان خلک دا جنګ نیم جنگ د میشتوس په لوس کې شته. اوس دا د میشتوس مرضي دو چې میشتوس یې بندوي یا یې نه بندوي. په هغه کې اول خبره دا علماء کرام دا د نن ورځې نه د جمعې په لمانځنه کې خپل قوم ته دا تبلیغات شریکو چې و د وطن خلک د ټیپک نه نفرت وکړئ، د ټیپک زن نه نفرت وکړئ، د فوجي نه نفرت وکړئ، د نظام نه نفرت وکړئ، د هغې ورځې پوره چې تر څو پوره د مو په وطن امن نه وي راغلی. دغسې قومي مشرون میش بیا سول کی، میشم سپویونی، میشم ځوانونی او قومي مشرونه خالي خو توس ور ژغر بنده وکړئ، توس فیصله ورته وکړئ، توس خپل په داسې وړه کې په کور کې ورته واوده شئ.
کوي دا میش ګارنټي درکوي چې دغه ریاست مومنټ میش په پیرا وزیرستان کې درته بند نه کي د کالونۍ ګټي نه میش ور بند نه کي بیا یې میش ذمہور وي خو په دغه شرط چې دا قومي مشر مې فیصله وکړو بله خبره تاجر دا دلته سوچ ولاري غلط کاروباري نه وداري د سل سړی تجارت تباه کوي د یوه ذاتي تجارت پورا او خلک سینسترې کوي تجارت چې دلته څوک وطن په ابودیږي چې شیعه روځي چې سنی روځي چې کافر روځي چې مسلمون روځي دا بار کریسچن دي عیسایون دي میش سره خو کاروباري نه کو د میشتو سره کو دا وطن هم په درنګ ابودیږي نو تاجر یو غټ سوچ وکړي د امن د پورا فلاحي تنظیمینا کلی په کلیم جوړ کړي دي د فلاحي تنظیمي مشرون ته امیر سکول کی چې توس داس پروجیکټ نوورئ توس داس پروګرامینه وکئ توس په علاقه کې داسې موبلایزیشن وکئ آګاهي مهم وچلاوئ جواب ورته ولیکئ چې د وطن د ځوانونو ګټه په تعلیم کې دو په کاروبار کې دو د دغه نه علاوه ټول خلک د دښینه په خپله طریقه رو معنی کوي میږي ستونزه په سکولینه کې پرنسپلون باقاعده سیشن کښیږدي خپل ځوانون ته دا پیغام ورکوي مو د سکول ملګري وي په مونستر وي انجینرینګ که بل شی که دلته پوسي په افغانستان کې خودکشه وکړلې ده دغه ونه تحصیل وي نو میش ته په چار دو چې دا پرنسپلون دا استوزون هر خپل سټوډنټ ته خپل طالبون ته د مدرسې عالمون خپل طالبون ته خپل ټیم وبوسي هر رز میشتوز دا ذکر ورته شریکي چې ټیپک زن نه نفرت وکړي چې ټیپک کیسا کو نفرت زنه وکړي د ټیپک نه نفرت وکړي خپل ژوند جوړ کړي خپل نسل ته سوچ وکړي دغه سه ډاکټرون دي چې څوک بیمور درځي دغه وطن ډاکټرونه مې دوا کاسون درې کاسون بیمارون درځي پریز کار وته ډېر کاسون درځي په غوښ پر ورته وایي چې خلک کاروبار وکړي تعلیم وکړي دغه نه علاوه هیڅ ما کوي دا ټیپک نه نفرت وکړي په سوشل میډیا د میش ډېر داس خلک دی سیاسي پارټۍ مشرون خو شکر دی وچ په میدان دا څوک کوله شي چې درته لګیا دي دا چې چا فیسبوک وخصې دي که په ورنه کې یي که د ورنه نه لار بار یي شپه رز دا تاویر کوي په ځون یې فرض وګڼئ چې زه په رز کې یوه داس کیسه په میډیا باندې کوم چې د هغه نه د مو د خلک د ټیپک زن نه نفرت جوړیږي د دغه جاسوسۍ نه نفرت جوړیږي او د وطن د کوم یو مثبت سړی ځنې جوړیږي دغسې ډریورون یی په رز کې هر دلته خلک روورئ اسپارلۍ خلک روورئ دا یو پیغام شریکئ چې څوک در سره کښېني ورته کا چې او د وطن زونه او د وطن مشره دا خو د نفرت کیسې دي ستی خو مره ډېر سره مړه کړل څومره خلک هم پله مړ کړه ټول پله خبري پلونکي کې پلونکی سیخ کړه پلونکي جاسوسي پلونکي وکړه پلونکی مالک پلونکي په مړ کړه پلونکی عالم پلونکي په مړ کړه ښه پله خبري سترګې هم پله پټې کړې دي دا وطن ابودول د دغه وطن جوړول دا د علي غوندې خلک چې په چګې سترګې په وطن کې وګرځي دا دلته ځوانون د پی ټي ایم یا دا سیاسي خلک چې اف آی آر دي چې دا ازود وګرځي یا دولت قومي مشر یا تاجر یا تعلیم یافته یا یو پرنسپل یا یو بل دا ټول خلک چې کوم یی لوس ولا ورکوي خپل خلک یی نور زه خبره نه ویژدوه موته خالي د یوې دوه اعلانونه نه ویلي دي زه هغه یو دوه اعلانونه درته کوم په نرګاسۍ کې د عثمان په نومه باندې یو دکاندور دی چې آب ګناه دی د هغه د هیچا سره هیڅ تعلق نشته میږ یې نن دا ټول قوم یې د ګزي نه ګواهي ورکوي دغه ریاست ته د مالیشي اف سی وړی دی چې تو طالبون ته دلته څه شي ورکړي دي څه د په خرڅ کړي دي دا کاروبار دی په دا کو هر څوک وردرېمي طالب ته کنټرول کا ټیپک د تو نه دی نو په زر نظر ده عثمان رها شي دا میشتو ټوله خوښه دو دویمه خبره په سپین کې د میږي روزګار دی په دوري یار باندې بېروزګاره خلکي ټیپک دا مجبورۍ خو بېروزګارۍ د لوسادي دوله توریا په چامن نه راون شي څوک څه نه ورته یایي ویا په ژیو باندې روننوځي د ګلکاس پره څوک څه نه ورته یایي دا ټول قانوني دی خو چې په ګلکاس یې ونه ته رسوي دا ته دلته ټیپک زن وتلي دي د پولیس په نومه باندې او خلک ظلم کوي ما کوي خلک د خپل پولیس اتو سه میږي بله ورځ داس ویل که دلته چا څلور ګروپ ولنه نشي ګرځېدی نو سوچ وکړئ فکر وکړئ داسې ما کوي خلک خپل کاروبار ته پرېږدئ او یوه خبره چې په کیم ګاډي کې د پولیس سچو ورځي د ګاډی نسی دا خپل په نان کسٹم پیټ کې ورځريمي نو دا کیم قانون دی ډېر بې ځیا لګیا اخري خبره پازام په بیرمل تحصیل کې او خاص کر د څورې چې تراغزي کې چې کیم فایرینګ شي لیا اتره مټر ګولای ولګې دي بیا ځوانون کا ایز ورغلل چې هغه ډاز والل ته میژای نه کی ځوانون وس ها
بلو صاحب شپ هسپتالینه کې پریتی پرین یې بیا پیرا شپه پر ارزي په خلق تیرا کړی تو بیا شادر ته پاتا هندو چې رانزي خل د ونه خل چې در سر ووزي بیا کسان په ذات چې تنه کلو نه تا نه ناوځي ته نه د خمرنګ بریګیډ تر خانه ناوځي پرېږده د خلق خپل ژوند ته سوړه دی بېروزګاري تو ژوند درته تریخ کړی دی مام تنګوه که چیرې دې دا شیونه ونه کړل د راغزي مشرون ټول نوستي دوانون یې نوستي میژو په زر نظر ور درېمي بیا تو ته میش آلیاره د اغه د پاره بند کوي لکه وترزم چې ته په وزیرستان کې د وردۍ سره په خپل کمپینه کې بند کړی وې ډېره مننه ډېره مهرباني